قدرمندو من تاسې داسې یو دور او زمانه کې قرار لرو چې ټوله نړۍ دا کوشش کوي چې اسلامی نظام له منځ نه یو بوزي ختم کړي، قرآني نظام داسې معرفي کړي چې په نړۍ په هر ډګر کې که مسلمان وي او که کافر وي، کفار او دشمنانو داسې هلې ځلې شروع کړی چې نوی نسل او نوی ځوانان دې ته تیاروي چې اسلامی نظام نه نفرت وکړي، قرآني نظام نه نفرت وکړي، د نفرت په ځای باندې بیا اهانت وکړي. او الحمدلله افغانان چې د صحابه کرامو په لاسونو باندې مسلمانان شوي، عبدالرحمن ابن سمره رضی الله تعالی عنہ په رهبریت کابل فتح شوی، حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې او کتابونه لیکلی چې قوم من حیث القوم چې مسلمانان شوی په نړۍ کې دا 3 اقوام ده. په دې 3 قومونو کې افغانان من حیث القوم مسلمانان شوی، او بیا الحمدلله چې کله هم افغانان مسلمانان شوی بیا مرتدان شوی نه ده من حیث المجموعه.